ختمو خو زموږ د پښتانه وزیرستانیان نه ختمي، افریدیان نه ختمي، پوه شوې، ځکه چې د دې کاروبار دی، د دې بزنس دی. کم یو موږ ته میلاو شوی دی غلی میلاو شوی دی، صحیح سړی نه دی میلاو شوی. زموږ عوام چې دی که نه ورځ په ورځ وروستو روان دي، بوډۍ ښځی پوه شوې، او یو زوی یو لسې چې دی که نه لوڼې، نو ته ما ته تاسو ووایئ چې هغه به څه کوي، هغوی به کور کې څنګه چلي، یک بل به کم ځای نه ورکوي، دغه به څه ورکوي. دا 2 نمبر دنده چې هم دې نه شروع شوې ده، یو چې دی که نه بېنظیره خوښه وه، چې کله نه بېنظیره مړه ده که نه، یو له مې هم نه دی ورکړی وټ، پوه شوې. عمران خان له مې ورکړی شاته نه بیره، دروغ ورته نه ویم، دې بیره به بیا عمران خان له ورکوم. ازادۍ کې به څه کوې، څه خوشحالۍ به مناوې، څه به کوې؟ خوشحالي به مناوم انشاءالله، هر څه به مناوم. او یو مې بس الله سره دا وعده ده چې یو 40 ورځو لپاره تبلیغ ته لاړ شم، پوه شې. دا نشې تماشې مې ډېرې وکړې چې لکونو کې به مې لوبې کولې. اوس په دې ډېر انم دا د مې مور پلار قبر دی دیونې سره، دا دیونې سره دی خوا پلار مې دی، نیکه مې دی، ترونه مې ټول مې دلته دي. بس همدلته هم شپه شو، همدلته وده شو. د قبرستان کې تاسو غانې هم وایئ او دغه هم کوئ، غلاګانې هم خلک کوي او زناګانې هم کوي، دا هر څه دا صحیح حساب دا جي زموږ ماحول داسې دی که نه جي، چې دلته اوس لږ 20 منټه مخکې 2 جنکې، یو ښځه سیالکوټ نه راغلې وه، یو لاهور نه راغلې وه، پوه شوې. دا زنانه چې کومې راشي کور نه رو تښتېږي، نو بس دوی نشې تماشې کوي، نو چې بیا دوی ته څه نه میلاوي، نو به دوی دا پوډریان سړي امبستري کوي. صفا خبره هغه خپله مرضي ده که نه جي، چې مونږ دې خو وګوره خپل زندګي ورته اخیستې ده، نو هغه شلینګ څه شی دی، بم څه شی دی، دماغه څه شی دی، مونږ خواسې مړي یو. خواهش دا ده چې مونږ عمران خان له فل سپورټ ورکوو، پوه شوې. زموږ بیا یو پیره زړه چې دی مونږ یو پیره بیا صدر جوړ کړو. ټک کړې غرمه وې ته ګل وې زه مګمه وې، تو ما هغه شانتې وړه وې زه ما هغه شانتې ماشوم وې. سوالات دغه رنګې وو، بس یو جنۍ سره مې مینه کوله، پوه شوې. بس هغې پرېښودم لاړه، بل ته واده شوه، بس ما هم دې ته بس خپله زندګي وویله. تپوس څه چې بس چې کله نه واده شوې نه کتلې ده نه ګورم یې، پوه شو چې راشي مخ ته واړم. خان سپورټ کوي، نواز شریف سپورټ کوي، مریم مخکې مې هم سپورټ کولو، اوس هم کومه، خو خبره داسې ده که نه جي چې عمران خان زموږ ملک دپاره ډېر څه کړي دي، چې اوس دې پیره راشي مونږ به بیا هم د هغه له فل سپورټ ورکوو. څومره مونږ نشیانو مونږ هم دی وو چې کله راغلو اسلام آباد ته مونږ ټول بل ته ځو، پوه شوې. نشه به هم نه کوو، هېڅ به هم نه کوو، مونږ به هغه له خپل سپورټ ورکوو، پوه شوې. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. نن زه په پیرودایي کې موجود یم او تاسو ته به ښیم چې دلته د نشیان عمران خان صاحب څومره سپورټ کوي او دوی ولې نشې شروع کړلې. په پنډۍ کې موجود یم، د دوی نه به تپوس کوو د دوی څومره تیاري ده، دوی به چې عمران خان صاحب اسلام آباد ته راشي د لاهور نه، ځکه چې حقیقي ازادۍ پاره کې چې عمران خان صاحب را روان دی، دوی هغې حوالې سره څه وایي، دوی نه دا معلومات کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمتالله. روزانه ښه؟ شکر الحمدلله. څه نوم دی جي؟ زما نوم دی جي اجمل خان. اجمل خان د کوم ځای؟ زه د پېښور یم جي. څونه وخت نه نشه کې؟ 6 کاله شو جي. نشه دې ولې شروع کړله؟ نشه مې بس سوالات دغه رنګې وو، بس یو جنۍ سره مې مینه کوله، پوه شوې. بس هغې پرېښودم لاړه، بل ته واده شوه، بس ما هم دې ته بس خپله زندګي وویله، پوه شوې. جنکۍ څه کمی خو نشته، دنیا کې ډېر شی دي، کمی ډېرې جنکۍ به راشي، خو هغې بس یو زړه چاهت دی، یو خپل مینه ده، خپل محبت دی. زه یم چې په دنیا کې ټولې رنګ جګې وګرځم که نه، خو هغې په رنګې سترګې به زه را پیدا نه کړم. دا کوم ځای کې وه دا جنۍ؟ بس خپله مې وه، رشته داره مې وه. پېښور کې وه دا؟ دلته پنډۍ کې راجا بازار. راجا بازار کې وه. ته به بله کړو، بله به دې کړو، بله به دې کړو، نو خپل ژوند دې ولې د یو جنۍ دپاره خراب کړه؟ هغه لاړه بلې واده وکړه، ښه ښکلی ژوند تېری، تا خپل ژوند خراب کړو. نو بس دا هغې بې وفایي وکړه، ما خو نه کړه که نه، ما خو خپل طرف نه څه کمی نه دی پرېښی، پوه شوې. خو اوس څه تپوس دې کوي؟ تپوس څه چې بس چې کله نه واده شوې نه کتلې ده نه ګورم یې، پوه شو چې راشي مخ ته واړم. ولې دې مخ اړی؟ بس د زړه خبره ښه جي. هغه هم دنه مخ اړی؟ هغې دنه ولې بې وفا هغه راپسې په کوڅو کې ګرځي لیونی، خو بس زه ما ولې داسې بې وفایي وکړه، څه وجه؟ بس خانجي څه حالات داسې راغل که نه چې د کور څه داسې مسلې خبرې راغې، نو بس هغې د لاسه مشرانو فیصله وه، بس موږ هم مجبوره شو چې بس یار چې څه مشران وایي دا خبره ستا صحیح ده. بس عمران خان سپورټ کوي، نواز شریف سپورټ کوي، مریم مخکې مې هم سپورټ کولو، اوس هم کومه، خو خبره داسې ده که نه جي چې عمران خان زموږ ملک دپاره ډېر څه کړي دي، چې اوس دې پیره راشي مونږ به بیا هم د هغه له فل سپورټ ورکوو. څومره مونږ نشیانو مونږ هم دی وو چې کله راغلو اسلام آباد ته مونږ ټول بل ته ځو، پوه شوې. نشه به هم نه کوو، هېڅ به هم نه کوو، مونږ به هغه له
خپل سپورټ ورکو پوه شوې. خو دویمه خبر دا ده چې ډېره خیر انشاءالله راو دغه وزیر اعظم جوړ شو نو ټول نه پهله چې دی که دا منشیات کار ختم کړي. مونږ یې ختمو خو زمونږ دا پښتانه وزیرستانیان یې نه ختموي، افریدیان یې نه ختموي پوه شوې، ځکه چې د دې کاروبار دی، د دې بزنس دی پوه شوې. زمونږ نشیانو بسې چې مونږ به کباړ راغونډ کړو، دغه به راغونډ کړو، څه کاغذ به راغونډ کړو. زه ختم چې زه کساب یم، زما نوم دی اجمل کساب په بلادری کې پوه شوې. زه د ورځې لکونه روپۍ سیل کومه، زما د ورځې خالي خپله خرچه چې ده که نه د کور 10,000 15,000 روپۍ خرچه ده. خو زه داسې خنداني سړی یم، زه غلا نشم کولی، زه کباړ نشم غونډولی. خو زه دی د بس نشه تماشا کوم نو زه به خپل کور سامان خرڅوم یا به څه دغه کومه پوه شوې. کنی په دې نشیانو کې ټول ته پته دی چې دا لالا نه پورې نه چا پوډري سره مې زیاتې کړې دي، نه چا پوډري نه مې روپۍ اخیستې ده پوه شوې، چې خپلو پیسه جیب کې مې وینو خو نشه کوم کنی نو نه کوم. بیا څنګه ګزاره کوې چې په کومه ورځ نشه نه وي؟ چې نه نشه نو بس بیا دا اډوکې مې درد کړي، کله په یو کټ کې کله په دې خوا، بس ټوله شپه چې دی که دردون د لاسه زموږ نه څه سکون نشته پوه شوې. بله ورځ لاړم پېښور ته علاج لپاره، نو هغوی ما نه 10,000 روپۍ غوښتې. نو مې زه غریب سړی یم، زه خو 10,000 روپۍ نشم ورکولی، څه گزاره مزاره وکړئ. خو وایي نه 10,000 روپۍ به راکړې نو ستا به علاج کوو. عمران خان صاحب ولې سپورټ کوي؟ دې به څه خاص وجه وي؟ دې به څه شاته څه دي؟ د دې وجه دا ده چې یو خو پښتون دی، دویمه خبره دا ده که نه چې کوم یو موږ ته میلاو شوی دی غلی میلاو شوی دی، صحیح سړی نه دی میلاو شوی. زموږ عوام چې دی که نه ورځ په ورځ وروستو روان دی. بار ملکونه وګورئ چې د هغوی ماشومان دي، دوه د هغوی خرچه سرکار اوچتوي، هر څه د هغوی سرکار اوچتوي پوه شوې. د هسپتال نه والې د هغه پورې د پړۍ پورې سرکار اوچتوي. دلته مونږ چې دی که نه یو بل راشي نو مونږ یو بل ته کنځلې کوو چې اوهو دا بل څونه راغو، 10,000 راغو، 15,000 راغو. نو غریب سړی چې یو کور کې یو بوډۍ ښځه پوه شوې او یو زوی یو لسې چې دی که نه لوڼې، نو ته ما ته تاسو ووایئ چې هغه به څه کوي؟ هغوی به کور کې څنګه چلي؟ یک بل به کم ځای نه ورکوي، دغه به څه ورکوي؟ دا 2 نمبر دنده چې هم دې نه شروع شوې ده. که څوک خویندې دي میندې دي څه غلط کار ته دغه کوي چې خپل جسم خرڅوي دغه خرڅوي، نو څوک مجبورۍ نه خنجي نه خرڅوي. زما دا دوی ته دا دغه چې بھئ تاسو که مونږ تاسو له سپورټ راکوو، که مونږ تاسو له اوډ راکوو، مونږ تاسو ګټو، نو تاسو به زموږ خبره هم منئ. عمران خان نه علاوه دې کوم یو سیاستدان ډېر خوښ؟ زما خان جي یو چې دی که نه بېنظیره خوښه وه، چې کله نه بېنظیره مړه ده که نه یو له مې هم نه دی ورکړی اوټ پوه شوې. عمران خان له مې ورکړی شاته نه بیره دروغ ته نه ویم، دې بیره به بیا عمران خان له ورکوم. ازادۍ کې به څه کوې؟ څه خوشحالۍ به مناوې؟ څه به کوې؟ خوشحالي به مناوم انشاءالله، هر څه به مناوم. او یو مې بس الله سره دا وعده ده چې یو 40 ورځو لپاره تبلیغ ته لاړ شم پوه شوې. دا نشې تماشې مې ډېرې وکړې او ډېر ضلالت مې واغستو پوه شوې. د دنیا ته واپس بیا یو پیره خیمه چې یار زه هماغه سړی یم چې لکونو کې به مې لوبې کولې. اوس په دې ډېرانو دا د مېره مور پلار قبر دی دیونې سره، دا دیونې سره دی خوا پلار مې دی، نیکه مې دی، ترونه مې ټول مې دلته دي. بس هم دلته هم شپه شي هم دلته ویده شو. او دې قبرستان کې تاسو ګانې هم وایئ او دغه هم کوئ، غلاګانې هم خلک کوي او زناګانې هم کوي، دا هر څه دا صحیح حساب دا جي زموږ ماحول داسې دی که نه جي چې دلته اوس 20 منټه مخکې 2 جنکۍ یو ښځه سیالکوټ نه راغلې وه، یو لاهور نه راغلې وه پوه شوې. دا زنانه چې کومې راشي کور نه راوتښتېږي نو بس دوی نشې تماشې کوي، نو چې بیا دوی ته څه نه میلاوي نو به دوی دا پوډریان سړي بستري کوي. صفا خبره کوم، صفا سړی صفا خبره کوم، سپین سړی سپینه خبره کوم. مونږ دا وایو که نه چې مونږ دا ټول وروڼه به مونږ څونه عوام دی څونه وروڼه مونږ نشې تماشې مانو. الله وکړي چې مونږ داسې صدقه وشي که نه چې دا منشیات وروستو نه بند شي. مونږ خو موري یو ټول، دا چې څونه مونږ دلته یو دا موري دي، تا نه واله ما نه واله ټک پرچونو کو خپله خېټې لپاره غلا نشو د کول نشو دغه نشو کول، بس په یو لاس یې والو په بل لاس یې خرڅ کړو، روټۍ خورو ولامبو کپړې واچو. دا زموږ زندګي ده. څه ټیلنټ دی تاکې خپل ټیلنټ که ته موږ ته وښیې؟ نعت ویلی شي، ګانه ویلی شي، بل څه ډایلاګ ویلی شي؟ څه زه نه څه نعت ویلی شم نه ډایلاګ ویلی شم پوه شو که نه خان جي. بس زما دا یو فنکاري ده که نه چې زه دوکاندار یم. زه چې په دوکان باندې ورتېږم که نه زما نه ټول نه زیات چې دی که نه ما له زنانه راځي، زما خویندې میندې پوه شي ما له سودا له راځي. زه چې په دې ډیران کې کېنم، په دې کربستان کې هله کېنم، دلته له 1-2 څاروي خرڅوم. ما کې دونه ټیلنټ دی. ولې چې زما مور پلار زما خویندو میندو دواره نن پورې مې چا زنانه ته سترګې داسې نه دي اوچتې کړي. که د ګشتیاره د لاهور که کنجره ده که سم ده که نه ما د هغې مې عزت کړی. ولې چې ما نه خپلې خویندې میندې پیدا دي پوه چې زه به نن د چا عزت کوم سبا به زما څوک عزت کوي.
نور څوک هم غلط نه دي، مونږ په خپله غلط یو جي. مونږ ته پته ده چې دا مرګ دی، دا نشه دغه ده، مونږ یې ولې کوو. رانا اسلام الله وایي که تاسو چېرته پي ټي آی والا دی دغه اسلام آباد طرف ته راشئ نو زه ورباندې شیلینګ کوم پرېږدم به هم نه. هغه خپله مرضي ده که نه جي، چې مونږ دې خو وګوره خپل زندګي ورته اخیستې ده، نو هغه شیلینګ څه شی ده، بم څه شی ده، دماغه څه شی دی، مونږ خواسې مړي یو، زمونږ به څه پاتې کېږي هېڅ هم نه. رانا اسلام الله چې ته خوا ته ورشې څه به کوې هغه سره؟ هغه سره به هم جي صاحب جي خبر داسې ده، مونږ راغلو دلته جلسې له، که پرېږدئ هم ښه به ښه، که نه پرېږدئ نو دا مخامخ دا سینه م راغله دلته ووښئ چې پته مو لګي، بس خبره ختمه. پیغام څه خواهش په زړه پیغام او خواهش دا ده چې مونږ عمران خان له فل سپورټ ورکوو، پوه شوې. زمونږ بیا یو پیره زړه چې دی مونږ یو پیره بیا صدر جوړ کړو. ها زمونږ ټول وروڼو بهي هر څه څونه نشیان دي، مونږ خپل خیال باندې څه بل څه شی او صدر که څه نه و څوک عمران خان چې څه شی مو مونږ ته څه دغه زمونږ د سره دا یو کرکټ مین و، پوه شوې، د ورلډ کپ ډېر وړی الله وزیر اعظم و. ها جي غلط مې راته ویلي ده. مونږ دونه دې کې دونه علم نه ځکه چې انپړ سړی یم، د سکول په شاته تللی یم، دا وګوره سکول یې دې شاته ناست یم، مدرسې سبق مې لږ شانتې ویلی، پوه شوې. کور والا مې قرآن حافظ ده ماشاءالله، 5 بچي مې دي، 2 لوڼه مې دي، 3 زامن مې دي. کور والا ته نه وایي ته ځې په یادېرو کې ګرځې او دا چرس کې او دا نشې کې کور والا څه چې څه خویندې میندې وروڼه ټوله پوه شوې، بلادري ټوله چې ده که نه ټوله را سره ختمه کړه په دې یو نشې، پوه شوې. او مونږ د چا لپاره زندګي ختمه کړه، هغه خوشحاله ښه زندګي خپله تېرېږي. دا څنګه ستا محبت و چې بله واده دې وکړو 15 دې بچي پیدا شو ته ما د هغې لپاره خپل ژوند خراب. داسې کار نه و، ما چې واده کړی دا مې ماما لور کړې ده، پوه شوې. او مینه چې کومه وکړه دا زما را بچپن وه. بیا په کار چې بچپن مینه دې کړو 15 بچي چې پیدا کول نو دا خو ډېر غټ ټیم تېر شوی دی. نو هغه ټیم کې تا نشه نه کولو د هغې نه پس ټیم نه کوله، نشه ما هغه ټیم نه کوله، خو لور یې بیا تاله څنګه درکړه؟ ماما لور خو داسې راکړه چې دا مې هم خوښه وه، دا یې به نن مټکه شوه، بس دې کې چې دی که نه بس ما به هغې ته کتل، هغې به ما ته کتل، خبر به که نه وي چې ټک کړې غرمه وي ته ګل وې زه بګمه وې، ته ما ته په خندا وې زه په تا ته په خندا، ته ما هغه شانتې وړه وې زه ما هغه شانتې ماشوم وې. بس وخت خبره جي صاحبه خبرداره چې اوس مونږ نه وخت زمونږ تېر شو، او بس زه به دی دې ټولو وروڼو ته دا ویم که نه چې مینه مه کوئ چا سره، دا نه مینه کوئ چې بس خپل د مطلب غرض وي، که مطلب نه زیاته مو که نه نو ژوند به هم زما په رنګې تباه وبئ. وروڼو ګلابو دا خبره ده چې ما خو تاسو ته ډېرې خبرې وکړې، خو مستقبل خبره دا کومه که نه جي چې الله تعالی پاک دې مونږ ټول وروڼه د نشې تماشې نه خلاص کړي، پوه شوې. او الله دې داسې څه کرم رحم وکړي که نه چې دا منشیات بره نه ختم شي، چې څو پورې بره نه ختم شوي که نه دا نه ختمېږي. اوس موږ ته ټپې ووایه څو ما کومه تا ته ووایم، ټپۍ خو مال نه راځي، دا یو وړه کړه غرمې والا راته وی ټک کړې غرمه وې ته ګل وې زه مګمه وې، تو ما هغه شانتې وړه وې زه ما هغه شانتې ماشوم وې. دې نه علاوه نورې کومه ټپې درځي چې ښه وه؟ علاوه مونږ له جي دی راځي جي خان صاحب بله مې رانهېره شوه، بس دا خان جي به دونه بس کې ځکه چې مخ زما کور والا راغل ماشومان جي مهرباني لاله بس دې خوا زموږ څه به دی دغه چې بس دا ستاسو مهرباني، زموږ وروڼه بېنې مونږ ټول وروڼه دلته نشیان وو، مونږ هم دلته نشه کوو، هم دلته وده کېږو، هم دا ځای دی زمونږ. زه هغه سړی وم په خپله ذاتي خپله دغه یادومه چې زه یو جوړه مې سار اچوله، یو مې ماښام اچوله، پوه شوې. زه اوس هغه سړی یم چې ما به څوک په ور نه پرېږدي خپل څه له لاسه دې نشې د لاسه، ماماګان خویندې میندې ټول ما نه په دې نشې باندې خفه دي. نو به چې مونږ دا نشه مونږ ته نه میلاوېږي نو مونږ به صحیح به نه کوو، مونږ ته پته ده چې بھئی کربستان کې میلاوېږي، مونږ ته پته ده چې فلاني ځای کې میلاوېږي، مونږ ته پته ده فلاني ځای کې میلاوېږي، نو مونږ دې له منډه تړلی وو. نو زمونږ غلطي نه ده، غلطي دې خوا د بره نه ده، ځکه چې بره نه مکمل هر څه منشیات ختم شي نو مونږ ته نه میلاوېږي، نو مونږ به نه څکو، مونږ به نه روډو نه مونږ څکو. نو خبردار چې مونږ واړه چندو چورانو، نو چندي چوران نه تاسو غواړي کله پولیس تنګوي، کله څه حالي، کله چې څه پیسې پولیس والا نه ناجیزه یوسي، نو دا بس زمونږ وخت بس په دې باندې تېرېږي. صاحب مهرباني ډېر جزاک الله. چاقو تک